که چیرې کې د موبایل کې فاصله ورکوي یو خو دا سوه او بلش د مثال د خبرداري کې د لاین ورته پرېږدي چې هر شی کېدي کې څه دی دغه لاین د لاین چې دلته نه لیکنه دی یو څه د کوپن کلم باندې څه دی ښه چارج دی کې او بل بالون کې چې لیکي دلته کنه د شاوخوا خط او د سره کوم ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورپټ ته رسېدلی یو که نه زه به ورپټ پروګرام راخلاص کړم ښه اول به راز د پوښتنې به جواب کړو که نه اوس اول چې ده تاسو دا کارت چې ده داسې ورته وګورئ صحیح سو موږ فقط ورپټ څنګه تعریف کړی و چې د ډیزایندار خط لپاره استفاده کوي صحیح سو تاسو اوس ګورئ دا کارت جوړ کړی که نه په دې کار کې دلته دغسې ده د خط نه کېده چوکاټ ده دا یو بل پروګرام ته ضرورت لري چې ووټ پروګرام دا به انشاءالله په ووټ کې جوړوو دا اصل کې کورلرا کې جوړ شوي ده صحیح سو خو بیا یې چې تاسو کوشش وکړئ جوړولی شئ خو دا هم ډېره ښه دي څان اوس هم کار کړی اوس ګورئ تاسو ته ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي اول به له سره ګوره مثال دغه هغه لیکو که نه دا شعر لیکو اوس دا شعر چې دی زه مثال دلته ورته لیکم څه لیکلي چې د راغواړو څه رقم لیکلی ښه چې راغواړو چې وګټه دا الفت وګڼه ښه وګڼه بیا مثال دغه بل هغه یې څه رقم ورلیکو که نو دغه فاصله بټن به تاسې وهئ کله چې مثال دا فاصله بټن یا سپیس بټن دا غټ بټن چې کیبورډ کې هر څومره فاصله هم چې ورکولی مثال ما دومره ورکړه دا وږی له هغه وروسته بیا ورته ولیکه چې دا اظهار چې ده اظهار د مینې محبت وګڼه ښه یو څه یخ ده ښه ټایپینګ ډېر سم کار نه کوي محبت وګڼه داسې اوس دا کنټرول ای که کنټرول ای سینټر ته راغی اوس ګوره داسې برابر څه که نه څه برابر نو تاسو به د دوه شعرو تر منځ څه ورکوئ فاصله به سر مو خلاص انشاءالله ښه بل دغه کله چې مثال اوس دلته لاندې راځه په یو کارت کې راځي دلته لیکي چې مثال د تاسو ښاغلی که نه تاسو ښاغلی او اغلی که نه داسې محترم راځي ښاغلی محترم له هغه وروسته بیا مثال دغه دلته ګورئ فقط دا خط ورکړی که نه داسې دا خط نو دا به تاسو څنګه ورکوئ تاسو به شیپ بټن ونیسئ دا منفي به داسې ووږئ دا رقم شیپ منفي داسې به ونیسئ صحیح سو دا خو در معلومیږي ګورئ زه به دا هم درته وکړم انسان درته معلوم شي شیپ بټن منفي ونیسئ داسې خط راځي په بعضو کارتو کې چې دا مثال دا رقم بیا نه راځي ګورئ مثال دا بېرته ورته حذفومه لرئ کامې اوس دا ټول مکمل ځینې حذفومه ده مثل حذف کړو په بعضو کې بیا داسې نقطه راغلې هغه بیا فقط دا نقطه داسې ونیسئ دا رقم خو دا اوس انګلیسي شو که نه دا بېرته کنټرول زیډ کومه دا بېرته ځینې ړنګان داسې تاسو به زه به پښتو کې اوس زه به کومه یوه زه به د انګلیسي به یې که نه ښه اوس انګلیسي ده زه به پښتو کې شیپ به ونیسئ بیا دا نقطه ونیسئ داسې نقطه راځي سر هم خلاص انشاءالله او بل د دې بلون کې لاندې دې دغه بیا داسې ګورئ داسې خط ده خو داسې نیمای ده دا به تاسو بیا راځي داسې فقط دا منفي به ونیسئ دا منفي ګورئ داسې ونیسئ دا خط او شاوخوا چوکاټ یې چې ده شیپ به نه ورسره نسي دې سره سر هم خلاص و فقط دا منفي به نسي اوس دا چوکاټ چې ده دا دلته نه کېږي دا به بیا په وټ پروګرام کې اوس موږ کوم یو وایو ورپټ وایو بل سوال پوښتنه خو نه لري انشاءالله تر دې چې خو سر خلاص و پر پوښتنو تاسو خو سوال نه لرئ ښه تر کوم ځای مې ورپټ پروګرام ښه راځم یوه نوې صفحه اخلم دا نصیب کوم اوس راځو تېر ورځ موږ په هم مینو او په فایل مینو مکمله خبره کړې وه که نه د هغه وروسته راځو فایل مینو څه کار کوي مثال زه به اول راسم ووټ پروګرام ته ووټ پروګرام څخه به یو څه لیکنه راواخلم مساوي آر ان ډي مساوي آر ان ډي ښه زه به نه سوه بدله زه به بدله کړم مساوي آر ان ډي قوس شروع قوس بند دا لیکنه مې لیکله اوس به دا اوس ورپټ پروګرام ته دلته به کار وکړو اوس راځو دا لیکنه مثال ما زه دلته زیاته پیسټ کومه نو زیاته لیکنه مو لیکله اوس راځو دلته په فایل کار کوو اول چې دا په فایل کې نیو لرو نیو څه کار کوي که چېرته مثال تاسو غواړئ چې دغه کوم شی په دې صفحه کې چې ما لیکلی دا ماته نه دی پکار یوه نوې صفحه مې پکار ده نو بیا په فایل ته راسې نیو باندې کلیک وکړم دلته درته وایي آیا دا ذخیره کوي که نه ذخیره کوي ډونټ سیو باندې کلیک وکړئ یوه نوې صفحه یې موږ ته واخیستو که بناخته شارکټ چې ده کنټرول ان ده صحیح سو بل اوپن ده اوپن څه کار کوي مثال ګوره تا اوس دغه کومه هغسې جوړه کړې ده مثال دا کارت یو رقه دی چې جوړه کړې ده د دې مخکې جوړه کړې اوس غواړې چې هغه اوس راخلاص کړي نو اوس کار پوه کړي بیا به راځي له اوپن څخه به استفاده کوي اوپن باندې کلیک وکړه کومه یوه وه
رقا باندې کلیک وکړه ډبل کلیک وکړه هم راخلاصي اوپن باندې کلیک وکړه هم راخلاصي ګوره راخلاص کړه راخلاص نه شو سر هم خلاص ان شاء الله یعنی اوپن یو بل فایل درته راخلاصي کړي په بل پروګرام کې لیکلای کړي په دې پروګرام کې لیکلای هم مشکل نه څه خو هغه فایل دلته اوس ته راخلاصي صحیح سو بل سیو ده بیا راځم نوې صفحه اخلم د دې نیو دی اوپن شارټکټ سي ده ګورئ په دې باندې کرسر کېږي کنټرول ان او دی اوپن شارټکټ سي ده کنټرول او دی سیو کنټرول اس صحیح سو اوس راځم دا لیکنه کوم دا لیکنه مې ولیکل اوس که غواړئ مثال دا ذخیره کې یعنی نن دې ولیکل غواړئ د دې آینده وخت لپاره هم ذخیره در سره بل وخت لپاره هم کار ځینې واخلئ فایل ته ورسئ فایل سیو باندې کلیک وکړه فقط دوه شیان په نظر کې ونیسئ یو موقعیت بل نوم په کوم موقعیت ذخیره کوئ اوس ګوره دلته راځه مثال په ډیسکټاپ صفحه ډاونلوډ کې ډاکومنټ کې پکچر کې مثال دلته موزیک کې هر ځای دې صورت انتخابوه زه ورته هسې په ډیسکټاپ صفحه ځکه څنګه کمپیوټر روشنه کړم دغه ځای دې راته پروت دی مثال راخلاص کړم اوس موقعیت خو مې انتخاب کړو د چا په نوم دلته به ورته مثال نه خپله کمپیوټر سي دا ډاکومنټ نه ورکوي یو ته ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 2 ډاکومنټ 3 داسې نومان پسې ورکوي خو دلته ته ورته وایسې نه مثال دا زه د خلیل په نامه ذخیره کوم خلیل مې ورته ولیکو دا هم سیو کړه دا بیخي یې کلوز کړه مثال مینیمایز کوم اوس ډیسکټاپ صفحې ته راسه د خلیل په نامه یو فایل راغلی که نه ده راغلی کلیک وکړه اوس ګوره فایل درته راخلاص له هغه وروسته سیو از لرو سیو خو ذخیره کو په یو موقعیت هم ذخیره کو په یو نوم هم ذخیره کو اوس که وایسې دا کوم خط تاسو لیکلی ده دا غواړم چې په بل نامه اجازه است په بل نامه سره یې ذخیره کوم نو بیا به له سیو از څخه استفاده کوئ سیو از باندې کلیک وکړئ له هغه وروسته بیا تاسو دا صفحه راځي بیا درته وایسي مثال موقعیت نوم موقعیت ورته وایسي په ډیسکټاپ صفحه سره مخکې د خلیل په نامه ذخیره کړی ده دا ورته وایسي د خالد په نامه ذخیره کوم سیو باندې کلیک وکړه او دا هم بیرته کلوز کړئ مخ اوس ګوره یو د خلیل په نامه راغلی بل د خالد نو دا هم راخلاص که دا هم راخلاص که اوس ګوره دا هم راخلاصم دا هم راخلاصم دواړه راخلاص که اوس راځم دا مینیمایز کوم بل هم راخلاصم اوس دلته راسي مثال بل د چی په نامه خلیل په نامه اوس دا هم راخلاصم اوس ګوره په دواړو کې یو خط ده که نه ده خو فقط نومونه څه دي چینج دي دا د خالد په نامه ده دا د خلیل په نامه ده سره هم خلاص ان شاء الله موقعیت هم تاسو ورچینجولی شئ مثال ګوره راځم بیا ورپټ پروګرام ته نمره لیکنه کومه تاسو مثال دلته ورته راسي مخکې په ډیسکټاپ صفحه ذخیره کړو دا درته وایي نه زه په ډاونلوډ کې ذخیره کوم ډاکومنټ کې هر ځای سیو ته انتخابوئ یعنې د سیو اس ترمنځ فرق دا د سیو په یو نوم ذخیره کول سیو اس په څو نومونو په څو موقعیتونو ذخیره یو شی بل راځو پرنټ ته پرنټ کې اول چې دا پرنټ لرو پرنټ باندې کلیک وکړه دا کوم شیان دي چې لیکلی غواړئ دا پرنټ کې نو بیا به راځئ دلته پرنټ چې کله کلیک وکړو اول بل تاسو نه پرنټر غواړئ له کوم پرنټر تاسو پرنټروئ هغه هر پرنټر چې تاسو سره واصل هغه د هغو نوم دلته راځي هغه به ورته انتخابوئ چې دا واصل ده صحیح اوس پرنټر نه لرو بل څو صفحې پرنټروئ آل ټولې صفحې پرنټ کې مثال لاسې شلې دې چې هر څه یې دا ورته انتخاب کړو پرنټ باندې کلیک وکړه ټولې صفحې پرنټروئ سلیکشن کوم چې ستا انتخاب کړی اوس غیر فعاله ده راځم مثال ورته وایم چې فقط دغه څو خطې نه خطې دي دا غواړم پرنټ کړم نورې نه پرنټران دا چې په انتخاب کې له هغو وروسته راځه پرنټ ته کله چې پرنټ ته راسې اوس ګوره دا فعاله څه که نه فعاله کلیک وکړه پرنټ یې کړه نو فقط کوم چې ستا انتخاب کړی هغه درته پرنټروي که یوه صفحه یې که یوه خط یې که مثال هر څومره په نورو کار نه لري لاندې کړی دی انتخاب کړی دی که نه اوس برسره پاتې کېږي که نه صفحه کې لاندې مغزه کېږي نه دا کونج فقط که اوس تا دا چې انتخاب کړی ګوره اوس راځه ته وایې زه دا ځای پرنټروم دا کونج چې ستا انتخاب کړی دا پرنټېږي پورته دې نه د انتخاب کړی هغه هم پاته کېږي لاندې هم پاته کېږي صفحه کې د دغه ځای پاتې کېږي کار ته پورته کار ته پورته پاته کېږي فقط دا کوم چې تا انتخاب کړی ده دا ځای پرنټېږي سر خو خلاص خو په هغو حالت کې ستاسو چې ورته انتخاب کوي پرنټ کې دلته سلیکشن ورته فعاله کوي او بل پیج چې دلته به خپله ورته لیکي اوس ګور راځو مثال زه دا صفحې درته معلومې کړم چې څو صفحې دي پرنټ ته به راسئ پرنټ پرېوت ته کله راغلی اوس ګورې دلته ټو پیج ورته انتخابوم دا زموږ څو صفحې لرو 3 صفحې لرو که نه زه ورته وایم چې دا ټول انتخاب که دا صفحې به یو څو زیاتې کړو مثال دلته ورته لیکم کنټرول وي خط به اضافه کړم صفحې اضافه کېږي اوس راځو بیا پرنټ ته فایل ته کله چې راغلی پرنټ پرې باندې کلیک وکړه اوس راځو مثال دا صفحې داسې ولم تر اخره پورې اوس صفحې اضافه شوي دي که نه دي اضافه شوي څو صفحې دي در معلومېږي دلته 3 صحیح سو اوس غواړئ چې مثال دا ټولې پرنټ نه کړې بیا راځو پرنټ ته کله چې پرنټ ته راغلی اوس پرنټ ته اوس به بیا دلته ورته لیکې چې مثال زه دا 3 صفحې نه غواړم چې پرنټ شي فقط له اولې تر لسمې غواړم چې پرنټ شي نور د کار نه لري نو دلته به یا ورته ولیکې دا منفي علامه چې په انګلیسي کې ډاش ورته وایي دلته ورته ولیکې چې مثال تر لسو لیونه تر څو یې راته پرنټ کړه تر لسو په نور کار مه لره زه تر مابین دې چې ورکړه دا منفي علامه دې ورکړه دا تر معنا ورکوي صحیح سو اوس له اول نه تر څو پرنټېږي تر لسمې په نور
نور هیڅ کار نه لري بیا ورته وایي له اول نه تر اوومې پورې تر اوومې درته پرنټروي خو ته وایسې نه زه مشخص کوم له اولې تر لسمې نه دی پکار 3 صفحې دي له هغو نه ماته اوله پکار ده نقطه ورکوه مشخص کوي 15مه پکار ده او 10مه پکار ده نقطه ورکوه مثال 15مه پکار ده بیا نقطه ورکړه چې 10مه مې هم پکې پکار ده دا بیا څه رقم کوي مشخصې اوس اوله پرنټروي 15مه 10مه 15مه 10مه په نوره هېڅ کار نه لري سر هم خلاصېږي انشاءالله فاصله نه ګورئ دلته منفي ګورئ ښه کله چې مثال داسې پښتو کې خو د تر معنا پوهېږئ چې مثال لیونه تر صحیح سو نو یو ته بیا دا منفي علامه فقط وږې او که وایسې نه مشخصې کې ګوره اول او 15مه بیا په دا نقطه ورته کاره ده اوس خو د سر خلاص انشاءالله ته خو پوه شوې مشکل خو نسته بل دلته راځو کرن فیش څه کار کوي اوس ګوره موږ دلته زه راځم مثال په دغه صفحه کې درېږم اوس دا معلومه نه ده چې مثال اوس دا تا ته معلومه ده چې دا اوس 10مه صفحه ده غواړې چې فقط په دا کومه صفحه کې تا کلیک کړی یا په کومه صفحه کې ته ولاړې غواړې فقط دغه یې پرنټ شي نو بیا به فایل ته راسې کله چې فایل ته راسې پرنټ ته بیا دلته کرنټ پیج ورته انتخابوي دا دلته نه فعاله کېږي دا به انشاءالله په وډ پروګرام کې بیا فعاله کېږي هغلته خبرې کوو سر هم خلاصو بل نمبر اف کاپي 3 صفحې چپټر ده څو صفحې غواړې څو کاپیانې غواړې مثال څو شاګردان ته ورویشي اوس 3 صفحې چپټر ده ته غواړې چې 15 شاګردان ته ورویشي 15 شاګردان دې هغو ته چاپه نو فقط 15 ورته ولیکل دی نه به څو چپټره به جوړ شي 15 کاپیانې به دې یو چپټر ته آفرین صحیح سو بل کولیټډ منظمې غیر منظمې دا هم دلته کار نه کوي نوټ فټ او پینټ کې انشاءالله کار کوي هلته به یې کار که دا غیر فعاله اوس غیر فعاله ده دا غیر منظمې درته پرنټروي دلته څو کاپیانې ورکړې 15 اوله صفحه به یارې 15 ورته وباسي دوهمه صفحه 15 ورته وباسي درېیمه داسې به درته پرنټروي خو که دا انتخاب بیا به داسې منظم وباسي له اولې صفحې به پرنټ را شروع شي تر 13مه پورې یو وارې به را پرنټ شي دا به یو چپټر ځان ته کړي بیا به له دوهمې بیا به له اولې صفحې را شروع شي تر اخره دا چپټر به بیا ځان ته کړي داسې منظم او که غیر فعاله وي لکه اوسې ده اوله صفحه به 15 ته چاپوي دوهمه او درېیمه داسې بیا به هره یوه ورقه ځان ته راغلی ځان ته به چپټر ځینې جوړوي سر هم خلاص انشاءالله له هغه وروسته بیا راځو پرنټ ته په پرنټ کې دلته کویک پرنټر لرو که دا کلیک وکړو موږ سره چېرته پرنټر واصلوي موږ ته دا نه وایي چې ته کوم ځای پرنټروي یا مثال څو صفحې پرنټروي اتوماتیک یې پرنټروي بیخي مثال انتخاب ته ضرورت نشته چې هر څو صفحې ټولې درته باسي ځکه کویک پرنټر د اوس ګوره کلیک کوم ماته چې پرنټر نه لري سر هم خلاص could not start print job سر هم خلاصو اوس له هغه وروسته بیا راځو پرنټ ته پرنټ پریو لرو اول چې دا پرنټ لرو لکه اوس نن خبرې وکړې بل دلته پیچ ټاپ لرو په فایل نو کې بیا دلته هم راغلی ده پیچ ټاپ باندې کلیک وکړه دا کوم شی چې تا جوړ کړی دا په کومه صفحه کې پرنټروي یا تا په کومه صفحه کې لیکلی دي اوس اوله کمپیوټر چې د سایز لیټر ورته انتخابوي صحیح سو لیټر له A4 ورق نه داسې یو څه غټ ده اوس دغه ورق وینئ دغه اتری دی دا چارتونه صحیح سو A4 ورق یا امتحان نشي موږ کې ورکوو هغه چی دی A4 دا د A4 نیمایي ده اوس راځو کله چې راغلی مثال کومه صفحه کې چېرته چپټر و تاسو په عموما کې چې ورته انتخابویه A4 ورق صحیح سو A4 ورق ورته انتخاب کړو کې نو دغه خط چې ده دا چې ستا جوړ کړی دا به په A4 ورق کې دا نورې هم ورته انتخابولی سي خو ته وایې چې نه ما دا کار جوړ کړی دا به انشاءالله بیا په اور پروګرام کې صحیح سو بل لا صفحه چې ده اوس ګوره دغه څه رقم پرنټ ده عمودي پرنټ ده که افقي پرنټ ده نو اوس یو شی چې تا ولیکل دا افقي پرنټر مثال عمودي پرنټر اوس دا عمودي ده که نه ده دلته درته ښکاري لنډسکیپ باندې کلیک وکړه اوس څه رقم سوه افقي سوه خو بیا وایي چې دا کتاب ده زه دا پرنټران دا چپ طرف ته زه ګنډم یا استفلر کوم نو دې خوا ته دا خسي کله ګنډم دا خط بیا پټېږي نو دلته به یو څه فاصله ورکړه ګوره لیفت طرف ته راسه اوس څومره ده 25.4 سانتي متره ده دلته ورته وایي چې نه دا 10 که 10 ګوره دو چې ته پام ده داسې مخ ته ولاړ نور فقط ما له چپ طرف نه ورکړه تاسې ښي طرف ته څومره کړه دلته هم مثال ورته وایي چې دا هم 10 که اوس ګوره فاصله زیاته سوه که نه سوه ټاپ برسېره طرف بټن
لاندې طرف دا تاسو در سره کار کوي. صحیح سو بل پرنٹ پیج نمبر دلته ګورئ وینئ چې نشته دی یو دوه په هره صفحه کې دا راغلی. غواړئ چې دا رانسي مثال بیا راځه دا بیرته ورته پورټریټ کې څه ومدي دلته ورته غیر فعاله کړه دا چې غیر فعاله کوي کېږه ګوره هغه څه سول ورک سول بیرته پیج سیټاپ ته راسه ورته نه دا پیج نمبر دی ورته کېږه ګوره پیج نمبر به راسي. صحیح سو اوس دا صفحه د ډېره کوچنۍ درته ښکارېږي او دلته تایر چې انتخاب ده میګنیفایر کلیک وکړه ګوره هغه صفحه درته رانږدې کوي لرې کوي بیرته. غواړئ چې مثال دا صفحه په هغو حالت کې درته ښکاره سي څنګه چې پرنټېږي په هغو حالت کې درته ښکاره سي 100% کلیک وکړه اوس یې څنګه ښکارېږي که وړکای ده که غټ ده که هره کنده په دو شکل سره پرنټېږي هم 1 پیج یوه صفحه درته ښکارېږي 2 پیج دوه صفحې درته نیکسټ پیج بلې صفحې ته ولاړ شه ګوره 14 14 شلم ان تر 13 ورسېدو ګوره 15 صفحې پر یوې پیج بیرته په شا ولاړ شه اولې صفحو ته ولاړ شه ګوره داسې ځای ته ځه مګره دا غیر فعال سي دا غیر فعاله سو ولې یا خواته صفحې خلاص وي نیکسټ فعاله ده په دې هم کلیک کوه تر اخر سر ته رسېږي نو بیرته به دا هم غیر فعاله کېږي ځکه چې دې خواته صفحې خلاص وي او کلوز دا پرنټ پریو چې ده دا بنده کړه. صحیح سو له هغه وروسته بیا راځو فایل ته کله چې راغلی فایل ته له هغه وروسته بیا پیج سیټاپ لرو لکه دا اوس نسي خبرې پوهوي دا خو انشاءالله مشکل نشته. لمبر چې ورکوي ورکوي دا مثال وایي چې په کوم طرف کې ورکوي ښي طرف کې او چپ طرف کې هغه کې دا هم دلته نه کېږي دا پورټ کې کېږي اوس انشاءالله دا چې دا راز دا په پورټ دومره چې دا که انشاءالله هلته بیا بیخي ډېر ښه فقط په دغو پیج نمبر کې به ستا 2 ورځې درس به هلته صحیح سو هلته بیا بیخي زیات درس نه کېږي. دلته داسې نشي ورکولی چې مثال ته د خپله خوښې ورکړي دلته خو فقط اتوماتیک دی ورکوي 1 2 3 هغه هلته مثال الفبا غواړي مثال ای بي سي غواړي دغه عدد غواړي مثال لاتیني عدد هلته بیا د خپلې خوښې هر شی داسې ورکول. صحیح سو دلته فعال او غیر فعال هم د کمپیوټر د خوښې کار ده. صحیح سو بل سن ان ایمیل که چېرته تاسو ایمیل جوړو انټرنیټ هم درلود نو بیا که غواړئ چې مثال دا شی دی لیکلی دا چاته په ایمیل کې ولېږي نو سن ایمیل څخه استفاده کوو. اوس ګوره موږ ته وایي چې یونیټ کریټ یا مایکروسافت آوټلوک پروفایل یعنی تاسو باید مایکروسافت اکاونټ ول آوټلوک کې مثال ایمیل جوړیږي هغه باید ولرئ او انټرنیټ ولرئ نو موږ اوس انټرنیټ نه لرو ایمیل هم نه ده جوړ اباوټ ورپاټ د ورپاټ په اړه معلومات. صحیح سو او اخر کې زده اگزیټ خارجېدل. اوس فقط راځو دا اگزیټ یو پروګرام په څو طریقو سره بندولی سو دا به د سټایټ زده کوئ. یوه طریقه خو کلوز ده دې باندې کلیک وکړه کلوز ډونټ سیو کلیک وکړه دا به کلوز دا طریقه خو ټول زده ده انشاءالله. فایل ته راسه فایل ته چې راغلی اگزیټ باندې کلیک وکړه ډونټ سیو باندې کلیک وکړه بندېږي دا هم انشاءالله زده سو. بل عمومي طریقه چې د الټ F4 کله چې پریس کړو بیا راته وایي چې ډو یو وانټ ټو سیو که ډونټ سیو کلیک نو دا بندېږي سر خو خلاص انشاءالله. دا طریقې خو زده دی. اوس راځو تخنیکي طریقې کوشش کوئ تخنیکي طریقې به څه زیاتې زده کوئ. صحیح سو اوس به تاسو راسئ الټ به ونیسئ اف ایکس باندې کله پریس کړو تاسو ته وایي چې مثال ډو یو وانټ ټو سیو الټ اف ایکس سر خو خلاص و سر خو خلاصېږي انشاءالله. اوس خو دې په هغه سر خلاص و په څه ورته وایي شارکټ باندې دا هم شارکټونه دي نو دغه طریقې دي ستاسو به استفاده کوئ. راځم الټ اف ایکس درته ښیم الټ اف ایکس انشاءالله چې در معلومېږي دغه بټن د الټ په نامه یادېږي اف ایکس الټ به ونیسئ اف ونیولی ایکس چې کله پریس کوئ نو تاسو ته دا پیغام درکوي الټ اف ایکس. صحیح سو دوهمه طریقه د دا تقریبا له کیبورډ نه فقط 4 طریقې دغه 2 طریقې سو یو الټ F4 بل الټ اف ایکس بل به تاسو ونیسئ الټ فاصله سی الټ فاصله سی. صحیح سو اوس ګورئ بیا دلته درته ښیم په سکرین کیبورډ کې درته ښیم الټ بټن به ونیسئ فاصله به ووهئ او سی به پریس کړئ دا چې پریس کړو نو پروګرام به کلوزېږي الټ فاصله سی. ګوره بیا دا پیغام راغی کړه کلوزوه مې نه ځکه چې بیا بیرته راخلاصوي بنده یې وخت نه شي خو انشاءالله پوهېږئ. او بله طریقه یې چې ده څلرمه طریقه تاسو به الټ ونیسئ فاصله به ووهئ ایروکي اپ انټر سرم خلاص و ښه الټ بټن فاصله ایروکي اپ انټر ایروکي بټن نه در معلومېږي که نه بیا راځم اوس دا بټن خو وپېژنده چې د الټ په نامه فاصله دغه بټن دا 4 بټنه کته پورته چپ طرف ته ښي طرف ته دا د ایروکي بټن په نامه یادېږي. اوس دا ایروکي لیفت ایروکي اپ ایروکي ډاون ایروکي رایټ. اوس به تاسو څنګه وکړئ الټ به ونیسئ
فاصله به وهی ایروکی اپ انټر خلاص اوس خو در معلومیږي انشاءالله آفرین اوس ګوره ایروکی پورته پښتو درته وایم ایروکی چپ طرف ایروکی ښکته ایروکی ښي طرف ته په انګلیسي کې ایروکی اپ ایروکی اپ ایروکی ډاون ایروکی لیفت ایروکی رایټ سر خو خلاص اوس ګوره اجازه ده آلټ فاصله ایروکی اپ انټر نو اوس ډونټ سیو باندې کلیک وکړئ دا پروګرام به کلوز دغه د پروګرام د کلوزولو طریقې پوه شوئ په انشاءالله نو دا مکمله طریقې اوس زده کوئ هر یو پروګرام چې بندول دې طریقې بندولی شي صحیح څه مشکل خو تر دې ځای نشته بله خبره د ټایپینګ ده سبا اولنی درس انشاءالله د ټایپینګ ده ځکه نن عکسونه نه دي انتقال کړي نور ورپټ پروګرام انشاءالله خلاص سبا به انشاءالله فقط یو هغه کې پاته ده چې مثال څنګه کولی شو دغه ټایپینګ وکړو نور به انشاءالله فینټ پروګرام شروع کړو مشکل خو نشته سوال پوښتنه هم نه لرئ نو تر راتلونکي درس پورې بیا ښه